أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 8 آیت نمبر 68 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. مخکې آیتونو کې دا خبره تیره شوله چې بني اسرائیلو کې یو کس قتل کړو، نو چې کوم سړی مړ و د هغه پاته نه لګېدله چې دې قاتل څوک ته. نو دا بني اسرائیل موسی علیه السلام ته راغلو چې د الله پیغمبره یو قتل شوه ده، قاتل پاته نه لګي چې دا قتل چا کړی ده، دا مړه چا کړی ده. نو الله رب العزت طرف نه موسی علیه السلام ته وحی وشوله چې موسی توسې یوه غو الوله کې بیا د غو یو اندوم راواخلې او مړي سره یې کېږدوې، نو مړه به ژمدی شي، قاتل به خپله وښیي چې زه دې مړ کړی. نو اوس بني اسرائیلو کې دغه خبره پیلو شوه. اول خې دا خبره وکړه چې دا څنګه کیدای شي چې مو غو الوله کو، بیا غو اندوم راواخلو، مړي سره یې کېږدو، بیا مړه ژمدی شي، بیا مړه خپل قاتل وښیي. دا خبرې کولې. بیا بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وفرمیلو چې موسی ته خپل الله ته وایه چې دې به عمر څوروي، عمر به څوروي، کله به وتیلو څرنګ به څنګه وي، کله به وتیلو څه څه کور به کوي، مختلفې خبرې به یې کولې، مندا به وي او غاټه به وي، رنګ به څنګه وي، دا خبرې کولې. الله رب العزت طرف نه ورته حکم راغلو چې دوی قریبه نه چې دوی دا کور وکړي، ځکه چې دوی باندې دا غو ګاډه واډه شوله، خبرې ورکې کولې. یا الله طرف نه مطلقاً حکم راغلی و چې بس تاسې غو الوله کې څه هر څنګه وي د غو ورکې دا خبرې کولې. نه قالو ویلو بني اسرائیلو ادعو لنا دوا وکئ مو دپاره ربک رب دې تونه یبین لنا چې بیان کي مو دپاره ما هي چې سوره عمر بی وي، اغو به سوره عمر وي. اے موسی علیه السلام ته خپل رب ته سوال وکړه، اغو پښتنه ونه وکړه چې اغو به سوره عمر وي چې موی الوله کو. قال نو موسی علیه السلام ته وفرمیلو انه یقول یقینا الله یلی دی، انها یقینا دا غو، انها بقره یقینا دا غو لا فاردون نه به زړاوي ولا بکرون او نه به ځوانه وي. الله ته وفرمیلو چې نه به زړه غو اللوي او نه به ځوان اللوي، عوانون بلکې درمیانه به وي، بین ذالک درمیانه په دغه دوه عمرونو کې، نه به ډېره زړاوي او نه به ډېره ځوانه وي، دغو په منځ کې به تاسې ذبحه کوئ. عوانون درمیانه غو به وي، بین ذالک په مابین د دغو دوه عمرونو کې. ففعلوا بس وکئ ما هغه څه تؤمرون چې تاسو ته حکم کړل شوی ده. الله طرف نه بس کوم حکم تاسو ته راغلی ده، بس تاسو صرف غو الوله کې دا پښتنې ما کوئ چې زړه به وي که وړه به وي، ځوانه به وي، عمر به څوره وي، رنګ به څنګه وي، دا پښتنې ما کوئ. قالو بیا ویلو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ادعو لنا دوا وکئ مو دپاره ربک رب دې تونه. ګورو دومره عجیبه خبره به یې کوله که نه. ما مخکې تاسو ته ویلي وو چې داسې ورته نه یې چې موسی علیه السلام ته دوا وغواړه ایمو رب نه، داسې نه یې چې ایمو رب نه، بلکې څه یې ته دوا وغواړه خپل رب نه. وکسه قالو ویلو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ادعو لنا دوا وغواړه لنا موږ دپاره ربک رب دې تونه یبین لنا چې بیان کي مو دپاره ما چی شده لونها رنگ دیدی غو ای غو رنگ چی شده
زیړه ده، سره ده، توره ده، سپینه ده، هغو رنګ راته وښیي. قال نو موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلو انه یقول یقینا یلی دی الله پاک انها بقره څه بېشکه دا غو صفراء زیړه به وي، دا غو به زیړه غو وي، فاقع خالصه ده، لونها رنگ دی غو یعنی خالص زیر رنگ ده، فاقع خالص لونها رنگ دی غو زیر رنگ بیوی. خو تسر الناظرین خوشالوی به الناظرین لیدونکو لره کتونکو لره. څوک دا غو ګوري یا غو سترګې به خوشويږي یا غو سترګو ته به د غو رنګ خوان ور کوي. الله تو فرمایلو چې زیړه غو الوله کې داسې غو ده داسې رنګ ده چې څوک ته ګوري یا غ سترګې به خوشوي. قالو بیا بني اسرائیل ویلو موسی علیه الصلاة والسلام ته ادعو لنا دعو وکا لنا مونږ دی پاره ربک رب دی تونه یبین لنا څه بیان کی مو دی پاره ما هي څه کور بیوی ما هي منا څه کور بیوی ایدی غو ان دا غو به کور څه کوي. ان البقره بشک دا غو تشابه ګډه وډه شوه علینا په مونږ باندې بني اسرائیل خپل یې څه ډېرې پښتنې مکولې نو غو مو باندې ګاډه وډه شوله غوره نه غلطه شوله خبرې کیسې پیسې مو ورکې ډېرې کولې نو غوره نه بس ګاډه وډه شوله غلطه شوله. و انا او یقینا مو ان شاء الله کچې ته خواښه وي دی الله پاک لمهتدون خوب مو ورسئ خپل مقصد ته. بني اسرائیلو دا خبره وکړه چلو موږ نه خو غو ګاډه وډه شوله که الله ته منظوره وي الله به بیا مو ته غو سیخه کي الله به بیا مو خپل مقصد ته ورسئ بیا به مو هدایت باندې ورسئ. قال موسی علیه الصلاة والسلام ته فرمیلو انه یقول چې یقینا یلی دی الله رب العزت انها بقره چې یقینا دا غو لا ذلول نه به ذلیله وي تثیر الارض څه اړوي ځمکه ولا تسقي الحرث او نه به پڼه کوي فصل. دا داسې غویه چې ځمکې به نه اړوي او نه به فصلونو ته اوبه ورکوي. مسلمة روغه ده لا شیة فیها هېڅ دوخ په نشته په دې غو کې بالکل صحیح سلامته غو ده دغونه په نشته بیماري ورکې نشته. قالو بني اسرائیل ویلو الآن اوس جئتا راتلل وکوتو بالحق په پورا بیان سره. بني اسرائیل ویلو چې اوس الله رب العزت پورا بیان وکړو. فذبحوها بس هغو ذبحه که د هغو وما کادو او نو قریب یفعلون څه دوی دا کور کړه وه دوی دې ته نږدې نه و څه دوی د هغو الوله کړې وه. خو الله رب العزت طرف نه پورا بیان ورته راغلو څه رنګ به زیړ وي او فصلونو ته به اوبه نه ورکوي ځمکې به نړه وي بالکل دوخ په نشتو روغه غو ده. نه الله رب العزت طرف نه ورته داسې حکمونه راغلو دوی چې کله دا ذبحه وکړه نو بیا الله ورته وفرمیلو چې ممکنه نه وه قریبه نه وه چې تاسې دا غو الوله کړې وه. لفظي ترجمه قالوا ویلو بني اسرائیل موسی علیه الصلاة والسلام ته ادعو لنا دوا وغوړه مونږ دپاره ربک رب دې تونه یبین لنا چې بیان کی مونږ دپاره ما هي څومره عمر به وي دې غو. قال ویلو موسی علیه الصلاة والسلام انه یقول یقینا یلی دی الله رب العزت انها بقره یقینا دا غو لا فارد نه به زړاوي ولا بکر او نه به ځوانه وي عوان درمیانه ده بین ذلک په دوو عمرونو د منځ کې. ففعلوا بس کوي ما هغه څه تؤمرون چې تاسو ته حکم کړی شوی ده. قالو نو بیا ویلو بني اسرائیل موسی علیه الصلاة والسلام ته ادعو لنا دوا وکلنا مونږ دپاره ربک رب دې تونه یبین لنا څه بیان کی مونږ دپاره ما چې شدي لونها رنګ د دې غو. قال موسی علیه الصلاة والسلام تو فرمیلو انه یقول یقینا ویلی دی الله رب العزت انها بقره
صداغو صفراء زیړه ده فاقع خالصه ده لونها رنگ د دغو تسر خوشالوي الناظرین لیدونکو لرا قالو بیا ویلو بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته ادع لنا دو وغوړه مونږ د پاره ربک رب د تونه یبین لنا څه بیان کی مونږ ته ما هي څه قربوي ادغو ان البقره بشکدا خو تشابه غډ وډ شو علینا مونږ باندې وانا بشک مونږه ان شاء الله که خوي دی الله رب العزت لمهتدون خامخاب مونږ ورسې خپل مقصد ته قال ويل موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل تا إنه يقول بشكا يلدي الله رب العزت إنها يقنا دا بقرة غو لا ذلول نب زليلوي تثير الأرض أتياروي زمكا ولا تسقي الحرس نب پنکوي فصلنا مسلمة روغدا لا شية فيها دوغور کی نشتو پدی غو کی قالوا ويلو بني إسرائيل الآن ووس جئت تورت للوكو بالحق قراب ينسرا فذبحوها بس أغوي زبحك غو وما كادوا قريبا ويفعلون سدوي دا كور كروا